د خصوصي سکټور استازو کابل کې د افغانستان بانک له لوري د افغانیو ثبات په تړاو له اقداماتو د ملاتړ په موخه د جوړ شوي رسنیز کنفرانس پرمهال ویل نړۍ کې وروستيو بدلونونو د ټولو هېوادونو مالي بازارونه اغېزمن کړي، خو د افغانستان بانک د چې له شته سرچینو په ګټې اخیستنې یې د افغانیو ارزښت لا هم لوړ ساتلی او په مسلکي شکل واقعا هغه ذخایرونه استفاده وکړه چې د 100 میلیونه اضافه ډالر بازار ته عرضه کړل او بازار چې د یو تعداد تبلیغاتو په واسطه باندې خراب شوی او رامات کم تبلیغات او کمپاین او کم نوي مسایل چې په نړۍ کې راغلل، امریکا کې راغلل، یو څوک راغی او خپل پالیسي او سیاست یې خوشحال وښوده، دې ځان له په موږ تاثیر نه دی کړی. د ایران په شان یو لوی اقتصادي قدرت 200 چنده ول پیسې جګه کړه. افغانستان بانک بیا ولس ته ډاډ ورکوي چې دغه بانک د بازار کنټرول لپاره کافي مالی سرچینې لري. د مسئولینو په وینا یې د افغانیو ثبات ساتنې په موخه یې ټول لازم اقدامات کړي دي. د افغانستان بانک د پولي بازارونو د ښه نظم لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي چې له دې ډلې څخه د بولي پر ځای د ځانګړي بازار رامنځته کېدلو درنو هېوادوالو ته ډاډ ورکول کېږي چې د افغانستان بانک کافي مالي سرچینې لري او د بازار اسعاري اړتیاوې پوره کولی شي. د افغانستان بانک د اسعارو له قاچاق او احتکار د مخنیوي په برخه کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ لازم اقدامات ترسره کړي دي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه هم ډاډ ورکوي چې د هېواد ټوله سوداګري په نورمال ډول روانه ده او د توکو بیې نه دي لوړې شوي. یک ماه پیش به 1100 روپیه بود در ترپیل نرخش 949 افغان است که 1 روپیه تغییر در یک روز به هیچ چیز نامده. این تبلیغات است که مردم یا بعضی پرچم پروشته هستند که اودی کمیته قیام هستند که جمعی نماینده اتاق تجارت هستند. هر مشکلی که پیش آمد ما در اونجا همکار هستیم و انشاءالله شما اطمینان داشته باشین. ارزو بازم از مردم افغانستان دارم که پشت افغانی خود ما و شما ایستاد میشه. یک هجوم شد الحمدلله تا بیگار از یافت دوام نکرد. امیر امارات اسلامی در افغانستان بانک امیر دیستی مهار کرد، امیر گرفت جلوش. یعنی صبح که ما فردا کاروبار خود شروع کردیم، شرکت هایی که ما صادرات داشتیم یعنی بر یک روز ما توقف نشد. الحمدلله پس در مارکت میوه خشک خود از قبیل بادام، پسته، انجیر، زیره، تمام چیز صادرات ما پس افغانی خوب شد، کارهای ما شروع شد. د کابل شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه بیا د افغانستان بانک له کړنو هرکلی کوي او وایي افغانستان له هیڅ ډول مالي ستونزو سره لاس او ګریوان نه دی. د افغانستان بانک چې کومې وعدې کړې وې هغه خپله وعدې پوره کړې او زه امیدوار یم چې انشاءالله دلته به دوی دوام ورکړي چې تر څو پورې د افغانۍ کفي ثبات پیدا کړی نه وي. موږ د څو په افغانستان کې الحمدلله نه د چا نه قرضدار یو، نه د چا د پریشر لاندې یو، نه د چا همسایګان یو. موږ د څو اوس په خپله خودکفا طرف ته روان یو. وروستیو څو ورځو کې یو ډالر له شاوخوا 80 افغانیو سره بدلیده او د افغانستان بانک له لوري دغه برخه کې د شویو اقداماتو پایله کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په وړاندې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی.